اوس هم بشپړ خبرونه جوړ په خیر. زه حمدالله همدرد یم. لومړی اوس هم پام وکړئ تازه خبر ته چې همدا اوس مو ترلاسه کړ. په فرضي کرښه پروت تورخم بندر د پاکستان لخوا د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې تر نامعلومې مودې وتړل شو. مسؤلین وایي چې یوازې هغو بارونکو موټرو ته د تګ راتګ اجازه شته چې له وړاندې بېځې طی مراحل شوي وي. دوی وایي پر تورخم راوښتونکو کډوالو ته هم د راوړېدو اجازه نه ورکول کیږي او لامل یې پاکستاني لوری د سیستمونو خرابېدل بولي. پر همدې موضوع باندې تم کېږو. د لا ډېرو جزیاتو لپاره همدا اوس په تورخم کې زموږ همکار حسیب الله پذیري راسره بسل شوی دی. پذیري صاحب سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. د یادې نوې رامنځته شوې موضوع په تړاو باندې له موږ او لیدونکو سره تازه جزیات شریک کړئ. همدرد صاحب سلامونه، تاسو ته سلامونه د ملي ټلویزیون قدرمن لیدونکو ته. د نن تازه جزیات دا دي چې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. د همدې موضوع لپاره موږ په تورخم کې د اطلاعات او عامه پوهاوي هیئت مشر مولوي صدیق الله قریشي سره لنډه مرکه لرو. قریشي صاحب مهرباني وکړئ راته ووایئ چې د تورخم موضوع څه ده او تورخم ولې تړل شوې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره زیاته مننه. په لومړي سر کې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه احترامات تقدیموم. لکه څرنګه چې تاسې یادونه وکړه، نن مازدیګر 4 بجې شاوخوا پاکستان د یو نامعلوم دلیل له مخې د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ باندې تړلې او تر اوسه پورې لا هم تړلې پاتې ده. او موږ هڅه کوو تر څو پورې د ډیپلوماتیکو چینلونو لارې ستونزه ژر تر ژره حل سي او هلته هغه شته مزاحمت او ګڼې ګوڼې مخنیوی وسي. ډېره مننه. دا چې نن د مهاجرینو وضعیت راته ووایي، د څونه کورنۍ دلته راغلي او څونه کسان پکې؟ د مهاجرینو وضعیت خو د پخوا پرتله باندې دغه لړۍ له چټکه سوې ده او په تېرو 4 ساعتونو کې که موږ چې شمېرنه کړې ده تر اوسه پورې د 700 په شاوخوا کې کورنۍ راستنې شوي دي چې د کورنیو د غړو شمېر تقریبا له 50,000 څخه اوړي. په دغې حالاتو کې ورځ تر بلې د مهاجرینو دغه ستنېده لړۍ چټکېږي او داسې ورځې راځي چې پکې 1500 د 1,500 په شاوخوا کې کورنۍ هم راستنېږي. همدا رقم ته د کورنیو د ستنېدا سره په څنګ کې موږ په ګڼ شمېر کې ډیپوټیان هم لرو. هغه خلک چې هغه پاکستان کې اوسېږي یا هلته کارونه کوي یا کورنۍ وي، خو مګر هم دوی نیول کېږي او په تورخم له لارې د افغانستان اسلامي مرکزي مسؤلینو ته سپارل کېږي. ډېره مننه. دا چې تاسې دلته په تورخم کې د اطلاعات او عامه پوهاوي کمیټې مسؤلیت پر غاړه لرئ. تر دې دمه تاسې په دې برخه کې څه کړي او کوم ارګانونه تاسو سره ملتیا کیدلي؟ د اطلاعات او عامه پوهاوي هیئت لکه څرنګه چې د نوم څخه معلومیږي او په یو برخه د اطلاعاتو ده چې هغه د دې کمپ په وضعیت همدلته په عموم کې د مهاجرینو وضعیت هغه کره او دقیق معلومات راخلي، ارقام د رسنیو سره شریکوي او همدارنګه دلته رسنیو ته هغه امکانات برابروي چې راسي دوی دلته راپورونه وکړي او د افغانستان ته د راستنېدونکو کډوالو وضعیت په اړه سیمه او نړۍ ته معلومات وړاندې کړي. په دویمه برخه کې زموږ د عامه پوهاوي برخه ده چې موږ دلته هغه کوم افغان مهاجر چې راستنېږي هغوی ته هغه د مراحلو د طی کولو پروسه تشریح کوو چې له کوم ځای څخه دوی باید د کار پیل کې کوم کارونه مخته ویسي او کومو څانګو نه دوی هغه مرستې هغه نور اړین اسناد چې په راتلونکي کې دوی ته په کار کېږي هغه له کومو ځایونو ترلاسه کړي. په دغه دوو برخو کې موږ په دلته خدمات وړاندې کوو. همدا رقم ته په بیلبورډونو باندې عملي کنې کوو، په مشهورو ځایونو باندې یا په نورو ځایو کې چې هلته اړتیا وي هلته لیکنې کوو. د ښه راغلاست لیکنې دي او د اطمینان لیکنې دي. ډېره مننه. که په وروستۍ کې لنډ راته هغه هېوادوال چې راستنېږي هغوی ته ستاسو پیغام څه د نظم او د په حساب تاسو سره همکاري دلته خو لکه څرنګه چې تاسو خپله وینئ په تورخم کې دلته دومره ظرفیت نشته په عموم کې په ټولو برخو کې، ځکه تورخم تنګ او وړوکی ځای ده او دلته خامخا لږ کسان راسي مزاحمت ډېر وي او خلک داسې احساس کوي چې دلته ډېره ګڼه ګوڼه وي. نو په دې کې مهمه دا ده چې هر څوک راستنېږي یا خپل وطن ته راځي نو هغه باید د نظم برخې ته خاص توجه او پاملرنه وکړي تر څو پورې هغه زموږ خدمات ټکني نه سي او ټولو خدماتو برخمن سي. ډېره مننه.